أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الانفال آیت نمبر 13. د دې آیت مناسبت په دې ځای کې مخکې الله تعالی د کافرانو مکر د کافرانو غلط تدبیرونه په مقابله د ټولو مسلمانانو کې ذکر کړل. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض. وای تاسې یاد کړئ کله چې تاسې لږ وئ او تاسې کمزوري شوي وئ په ځمکه کې. تخافون تاسې یریدئ ان یتخطفکم الناسو چې خلک به تاسې والوځوي، د ځمکې له مخ نه به م والوځوي ورک به م کړي. دا د کافرانو مکرونه ول په مکه کې نسبت عامو مسلمانانو ته. اوس الله تعالی د کافرانو مکر و غلط تدبیر ذکر کوي په نسبت سره نبی صلی الله علیه وسلم ته. دا داسې نه و چې کافرانو په مکه کې صرف عام مسلمانانو ته تکلیف رسول، نبی علیه الصلاة والسلام ته هم تکلیف رسول، هغو ته هم غلط تدبیرونه جوړول. دلته اوس د هغه مکر د هغو قصه کوي. دا د دې آیت مناسبت سو له مخکې سره. د دغو مکر قصه د کافرانو د دې غلط تدبیر قصه هغه داسې ده. د کافرانو مکه مکرمه کې یو د مجلس جای ولو، پارلمنت هاوس یې ورته وایي. هغې ته دارالندوه ویل. دارالندوه په دې کې به د مشرکانو دا مشران راټولېدل، بیا به مشورې کولې. دوی یو ورځ په دې دارالندوه کې راغونډ شول. د هرې قبیلې یو سردار په مشري د ابو جهل. دوی ویل چې د محمد ته دی خو پیغمبر نه ورته ویل صلی الله علیه وسلم، دې ته یو تدبیر جوړ کړو، له دې نه ځان خلاص کړو. چې دی مجلس منعقد سو، یو بوډا راغی، سپینګیری سړی راغی. هغه چې راغی مجلس ته دوی تپوس وکړو، وایي والکه ته څوک یې؟ دوی ورته وویل وایي شیخ من نجد، زه یو بوډا سړی یم د نجد نه راغلی یم. نجد دا په جزیرة العرب کې په مکه مدینه حجاز کې دا مشرق پلو دې ته نجد وایي. نجد اصلا غرنۍ منطقې ته وایي، کوهستاني. په جزیرة العرب کې په هغې کې دا مشرق پلو چې ده دا غرونه دي. وایي زه له نجد نه راغلی یم او زه خبر شوی یم چې تاسې یو داسې اراده لرئ، د ما زړه ده چې زه هم په دې کې برخه واخلم. هغوی ویل موږ خو داسې اراده لرو. وایي بس زه موږ برخه اخلم. وایي راځه. مجلس شروع سو. یو ویل وایي دا به راونیسو، دا محمد دا به بندي کو. دې شیخ نجدي دې بوډا دا اصلا ابلیس و شیطان و د انسان په صورت ځان جوړ کړی و. دې ورته ویل چې بندي کوي، په دې باندې کار نه کیږي. آخو قوم لري، قبیل لري، بني هاشم، بنو المطلب، هغه د ده ملګري دي، د ده ترونه دي، تربرونه دي، قوم ده. بیرته به یې له تاسې نه له جیل نه وباسي. دا صحیح علاج نه ده. بل کس ویل وایي له مکې نه به یې وباسو، وبې شړو چې ځه لاړ شه بل وطن ته لاړ شه. دغه ابلیس دا د شیخ نجدي په صورت سره راغلی و. ده ورته ویل دا هم صحیح علاج نه ده چې تاسې یې وباسئ، تاسې یې وشړئ، هغه به لاړ شي بل ملک ته. د هغه د خبرو سحر، د هغه د خبرو
تاثیر خو تاسو ته معلوم ده. په بلجی کې به ځان باندې خلک راټول کې تاسې مقابله به وکړي، ختم به مکړي. دا هم صحیح خبره نه ده. ابو جهل ویل وای ما ته یو مسله را یاده سوه، وای داسې چل به وکړو له هرې قبیلې نه به یو نوجوان را پیدا کړو راواخلو. مثال قریش څومره قبیلې دي، بنو عدي دي، بنو تمیم دي، بنو تیم دي، بنو زهره دي وغیره وغیره. له هرې قبیلې نه به یو نوجوان راواخلو، دې ته به توره ورکړو او د نبی اسلام په دروازه کې به ودرېږي. سبایي سیدی راوځي، ټول به اکدم د تورې ګزار پې وکړي. دا ټول د قبیلو نوجوانان. ایسته به سړی مړ شي، قاتل به معلوم نه وي. هغه قبیلې کې جنګ کول له ټولو قریش سره جګړه نشي کولی، موږ پې ډېر یو، هغه یوه قبیله ده. او که هغو دیت غوښتل، سلوخان دي، سلوخان به ورکړو، لس هم نه رارسېږي. ابلیس ورته ویل دا شیخ نجدي وایي دغه اصلي رایه ده، بس په دې فیصله وسوه. له هرې قبیلې نه یو پهلوان، یو نوجوان را پیدا کړو، تورې یې ورکړی، د نبی اسلام په دروازه کې ودرول. الله نبی علیه الصلاة والسلام ته وحی وکړه چې کافرانو داسې تدبیر کړی ده او ته نور ځان باسه، ته هجرت وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام علی رضی الله تعالی عنه ته وویل وایي ته راشه دا د ما بستر کې څمله او دا د ما څادر په ځان باندې راکش کاږه او تا ته به څه تکلیف نه رسیږي. زه لاړم. نبی علیه الصلاة والسلام راووتل، د کافرانو ترمنځ تیر شو، هغو نه لیدل، هغه یو خوا بل خوا ولاړ دي. لاړ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغی، له هغه سره یو ځای روان سو غار ثور ته، په جبل ثور کې. هلته په غار ثور کې پټ شول. مشرکان دلته ولاړ دي. صبح صادق سو، رڼا سوه، لمر راوختل. یو کس پې راغی، واله که ولې دلته ولاړ یاست، څه چل ده؟ وایي دغسې کیسه ده کان محمد ته ولاړ. وایي هغه خو ما ولیدل، هغه راووتل لاړ. وایي نه دا څه وایي، موږ دلته ولاړو چې کس هم نه ده راوتی. وایي راوتی ده. نورې حوصله تنګه سوه، همداسې په ګیټ باندې وردننه سول. که ګورې چپرکټ کې کس ویده ده، څادر یې ځینې راکش کړو، هغه علي ده. وایي واله که انډیوال دې څه شو؟ وایي انډیوال نه خبر نه یم، خو زه خو دغه یم. بېرته په منډه راووتل، په نبي علیه الصلاة والسلام پسې تلاش شروع کړو چې هغه پیدا کړي. نور خو بیا د هجرت خپله واقعه ده، هغه به بیا انشاءالله نور به په خپل جي کې وایي. د صورت توبه په دې آیت کې ثاني اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. نور قصه به هلته کوو. دغه مقدماتي قصه یې دلته بیانېږي. نو الله وایي لکه څنګه چې کافرانو مومنان کمزوري کړي ول، عذابونه تکلیفونه ورکول، دارنګې نبی علیه الصلاة والسلام ته هم غلط تدبیرونه جوړول. وایي واذ یمکرو، او یاد که هغه وخت یمکرو چې مکر یې کول، غلط تدبیرونه کول، بکا تا باندې ای نبی علیه الصلاة والسلام، الذین هغه کسانو کفرو دا کوم چې کافران شوي ول، هغو څنګه غلط تدبیرونه کول، لیثبتوکه، اثبت یثبت اثبات، باب دی افعال له، فهو مثبت والمفعول به مثبت، په معنا د حبس سره، په معنا د بندولو سره. لیثبتوکه یعنی لیحبسوکه، ستا حبس کی، تا قیدی کی، تا جیل ته خطا کی. ادي بعضو دا مشوره وه. او یقتلوکه، یا تاو وجنی، ادي ابو جهل نظریه، تاو وجنی، د هرې قبیلې یو مشر، یو پهلوان راشي. او یخرجوکه، یا تاله خپل وطن نه وشړي. ویمکرون، او دی غلط تدبیرونه کول. ویمکر الله، او الله تعالی د دوی د مکرونو جزا ورکوله، یا الله تعالی هم تدبیر کول. والله خیر الماکرین، الله تعالی بهترین د مکر کوونکو دی، یا قوي ده له ټولو مکر کوونکو نه. الله له ټولو مکر کوونکو نه ډېر قوي ده. هیڅ مکر کوونکی د الله تعالی مقابلې ته رسېدی نشي. واذا تتلا، د دې آیت مناسبت، کافران داسې نه دي چې د مسلمانانو دشمنان دي، په مسلمانانو یم ظلم کول. اذ انتم قلیل مستضعفون، کله چې تاسې لږ وئ کافرانو ضعیفه کړي وای. نبی علیه الصلاة والسلام سره هم دشمني وه. اذ یمکر بک الذین،
اوس د کافرانو دشمنی له قرآن سره بیانوي. دا له قرآن سره دشمنی سره. کافرانو دغه درې دشمنان دي: مؤمنان او نبی علیه الصلاة والسلام او قرآن. که تاسو سوچ کړئ نن سبا په مؤمنانو بمونه غورځوي، شهیدانوي، جیلو ته خطا کوي، او نبی علیه الصلاة والسلام پسې کارټونونه او استهزا ملنډې کوي، او قرآن سوځوي، په ډزو یې ولي، اهانت او سپکاوی کوي. د بخاري نه کوي، د مشکات، د هدایه، د شروط الصلات، دغه کتابونو نه کوي. د کوم کتاب کوي؟ د قرآن. د دې اصلي دشمنی له دغو درې زواتو سره ده. اوس یې قرآن سره دشمنی وایي. واذا تتلا او کله چې تلاوت شي، تلا یتلو تلاوتن، کله چې تلاوت شي په دوی باندې آیاتونه، د مونږ آیاتونه، قالو دا کافران وایي قد سمعنا، یقینا موږ دا واورېدل، لو نشاء که چېرته موږ وغواړو، لقلنا نو موږ به ووایو مثل هذا، په مثل د دې باندې آیاتونه. دې ته چې به د قرآن آیاتونه تلاوت کړو، وایي موږ خو دا آیاتونه واورېدو، خو که موږ وغواړو موږ هم داسې آیاتونه ویلی سو. یعنې دا خو څه د الله خبرې نه دي، نعوذ بالله من ذلک، موږ هم ویلی سو. دی به ویل ان هذا، دا ان نافیه ده، ما هذا دا قرآن نه ده، الا مگر اساطیر الاولین. اساطیر دا جمع دی اسطورتون ده. اسطورتون دا قصې ته وایي، دا قصص دی، دا داستانونه دي، دا ناولونه دي. الاولین السابقین، وایي دا خو د مخکنیو قصې دي کان، لکه دا نور قصې چې د رستم پهلوان و، شیرین ولو، طهماسپ ولو، سکندر ولو، پلانی ولو، دا مایي داسې قصې دي. دا په کافرانو کې یو کس و، نضر ابن الحارث. هغه فارس ته لاړ، فارس کې فارسي ژبه وه، د ده فارسي ژبه هم زده وه. بیا هلته فارس کې یو کتاب ولو، خلکو لیکلی و پخوانی، کلیله و دمنه. کلیله و دمنه دا د حیواناتو د خولې خبرې دي، ټول د حیواناتو، د پشو، د زمري، د پړانګ، د ګیدړ، د کشپ، د اوښ، دا قصې دي. نو دغه کلیله و دمنه کتاب یې راوړ، او بس خلکو ته به کېنستل، وایي راسئ زه سمې قصې درته وکمه. هغه قصې نه دا قصې ډېر خوند کوي. نو دوی به دا ویل چې دا خوسې قصص دي. واذ قالو، دا نضر ابن الحارث به دا کار کوي. واذ قالو، او یاد که هغه وخت قالو چې وویل دې کافرانو، اللهم ای پروردګاره. د دې شأن نزول هم ویلی و چې کله دوی د بدر غزا ته را روانېدل، نو ابو جهل راغی یا نضر ابن الحارث راغی، د بیت الله په پردو باندې ځان ځوړند کو، او بیا یې وویل یا الله که دا محمد یا دا قرآن د تا له طرف نه حق یي، په موږ تیږې راووروه، یا عذاب له اسمانه پې را نازل که. هغسې کله بدر ته راغلل، عذاب پې نازل شو. واذ قالو، او یاد که هغه وخت چې وویل د مشرکانو، اللهم ای پروردګاره، ان کان هذا هو الحق، که چېرته وي دغه قرآن، ان کان هذا، که چېرته وي دا محمد، هو الحق رښتیا، من عندک تا له طرف نه، فامطر، نو باران وکه. امطر یمطر امطار، فهو ممطر، باب د افعال. فامطر، باران وکه، بارش بکو، علینا په موږ باندې، حجارتن د کاڼو، من السما له اسمانه، او ائتنا، یا موږ ته راتلل وکه، بعذاب علیم، په عذاب درد رسونکي، په عذاب سخت باندې. دا تر همدې جې پورې بس ده. له دې آیاتونو، له پرون آیاتونو نه دا خبره واضحه شوه چې کافران دا د مسلمانانو دشمنان دي، د نبی علیه الصلاة والسلام دشمنان دي، د قرآن دشمنان دي. دا بعضې خلک هسې سادهګان دي چې دا کافران هغسې نه دي، او دا کافران داسې دي، او دا کافران هسې دي. دا هسې سادهګي ده. ګورئ، قرآن ته لیک کېنستل پکاري، قرآن ویل پکاري، قرآن یادول پکاري چې په خبر سره پوه شو. او دا دشمنی اوس نه ده، دا پخوا نه شروع ده. څونه مسلمانان افغانستان کې، په شام کې،
په عراق کې په دې ملکونو کې بمباري کړل، بمونه پې باندې واچول، په ودونو، په جنازو، په مساجدو، په عامو غریبانو په دې باندې د قرآن اهانت موږ تاسې وینو چې یو ځای بل ځای د قرآن اهانت کېږي، سپکاوی کېږي، د نبی علیه الصلاة والسلام اهانت، د هغو په شان کې غلط فلمونه جوړوي، بل جوړوي. دا دشمني بالکل واضحه ده. څوک چې په دې قصو باندې سترګې پټوي هغه ډېر ساده وي، هغه نه د کافرانو له دشمني نه سم صحیح خبر ده، نه له قرآن نه سم صحیح خبر ده. موږ باید قرآن ته کینو، دا کافران دا دشمنان وپېژنو. تر همدې چې پورې بس ده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا الله د قرآن کریم ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول او منظور کړه. که څه زیادت او نقصان شوی کې موږ ته معافي وکړه، د دنیا او د آخرت سعادت هم نصیب کړه. یا الله حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړه، ظاهري باطني ټولو ناروغیو ته هم صحت عافیت نصیب کړه. وصلی الله تعالی علی خیر.